ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین. انشاءاللہ پورې یو خبره واورئ، هر خبره چې کوئ انشاءاللہ پکې وایئ. مثلا یو سړي درته وایي سبا به راځي، ته ورته انشاءاللہ. اوس به ما سره ځي، روټۍ به ما سره خوري، ځکه چې انشاءاللہ نه نو ته روټۍ خوړی شي، که انشاءاللہ نه نو ته سبا راتلی شي. که انشاءاللہ معنا که د خدای رضا وي، د خدای رضا نه ته 2 قدم اخیستی شي. دا نه چې کارو شي او بیا ووایې چې انشاءاللہ. لکه یو سړی و منډۍ ته روان و، 80 روپۍ ورسره وې چې یو خر علمه چاته تپوس کو چې چرته ځای لکه وې چې منډۍ ته ځم، وې څه کوې؟ خر علمه. وې انشاءاللہ پکې وایا. هغه ورته دی کې د انشاءاللہ څه کار دی، خو 80 روپۍ را سره دی او منډۍ ته بلار شم خر به والم. تاسو خیال را لکه هغه ورته یو سیاسي لیډر ته مې وې ضیاءالحق لرې کوم انشاءاللہ پکې وایا. وی جی دې انشاءاللہ خو مونږ غرق کړو کنه. چې تاسو مليان وایي چې انشاءاللہ پکې ما چې انشاءاللہ نه 80 کال دی وشو چې در په در او خاورې په سر ګرځي، او 80,000 کال به در په در خاورې په سر ګرځي، خاورز به نه ګوري. انشاءاللہ چې نه وای ټول عمر به ټکري او ستا په سر وي. ملغاره خبره کې انشاءاللہ وای صدر باندې سور ده. ضیاءالحق صاحب چې تقریر کې انشاءاللہ ډېر وای په خیال. اوس بیا بیت الله شریف ته لاړو، نو په 27 رمضان ورته کال یو ملاو، اوس حج ته منډې کړې چې نور 2 کاله به ورته ملاوي. لاړی غر کیي ته به وایي چې داسې دا ملک د زرخرید جایګیر دی، دا ملک د زرخرید جایګیر دی. دا ستا واک دی چې ته به ورځ بیرته کعبې ته منډې وي او د چا خرچ پس باندې بځې. دا ستا واک دی چې کوم ملا ستا مدې ووایي په نعت کې نو ځان ته غاړې باسي او حج ته یې ولېږي. دا ستا واک. په یو حج لېږلو کې د یو سړي د هغه پتلو چې څومره خرچ راځي د ټول پاکستان نه چې تپوس نه یې کړی نو د یو سړی هم نشي لېږلی. شرعي نظام چې ټول پاکستان، ځکه چې قومي خزانه د ټول ملک مشترکه خزانه ده او د ټول ملک پکې حق دی. خدای دې وکړي چې مثقال ذره عمره د یو سړي پکې راځي د ټول ملک پکې، ته د قوم خزانه باندې یو سړی نشي لېږلی، تا ته جواز نشته. نو مونږ چې انشاءاللہ نه وایو نو هغه خلق به را باندې سواری او مسلط به را باندې چې هره ورځ به په سینو نوي غشي درمنډي. نوي نن چې کوم غشی ستا په سینه حکومت ومنډي، زخم به سټې لا به جوړ نه وي، سبا به بل غشی دروم. خبره مې دې پورې کوله چې انشاءاللہ نه نو هېڅ نه کېږي. نو سړی منډۍ ته روان دی، هلکه انشاءاللہ پکې وایه. وایي د انشاءاللہ پکې څه کار دی، خو 80 روپۍ را سره دي او منډۍ ته به لاړ شم خر به والم راځم به. چې منډۍ ته تللی دی غلوی جیب والی دی، چې غلوی جیب والی دی 80 روپۍ تې ویستي. اوس غل خو غني هغه ورځ یو غلا شوی دی دلته، حیران بشه. سړی تلی دی، کور والا اوده دي، بکسونه یې کولو کړي دي، چابیان یې رایستي دي، سیف یې کولو کړی دی، 2 لک روپۍ سیف نه ویستي دي او د 1 لاک روپو کالی، او سهار خلق چې را پاسېدلي پته هم ورته نه ده لګي. دومره صفایي سره راپورټ شوی دی. راپورټ والا وایي هلکه دا څنګه غلا ده چې نه کنډر شوی نه څه. بله شپه چې یو ونیو او یو 100 غره به یې ولا ورکوي، ویلې د پوډرو یو سګرټ راوړه، حل درته وایم. تاړېدار ورته د پوډرو سګرټ راوړی دی، چا اسکلی دی، ویل ورشي زمونږ کور کې پاس چت مې سوری کړی دی او د سرو زرو غوټه پکې پرته ده. بیګانه بله شپه په 11:30 بجې غوټه د سرو زرو د 1 لاک کالی راوویستو او پیسو پسې ګرځي. غل خو غل ټانګه کې به رواني، ناس به یې 4-5 کسه ښې برېتې ټوپای. او بابا پیاده روانې چېرته کېنه لکین هم وایي چې زه مفت ټانګه ده، خو چې کېنې دی اوس ټانګه داسې وهیم او بلې ورته اړم کړې به چې په ټانګې نه یې کوزۍ بیړي وله غرقه کړي. اوس ټانګې مرکې شو، اوس موټرو کې غله ګرځي. 13 ورځو کې دلته یو ملا را سور کو، پیاده را روانو، هم شوم غوندې و. چېرته ځې؟ هو استاد چېرته ځې؟ وایي جي دی مدرسې پورې ځم. خو چې را کېنو چې مدرسې سره یې کوزولو هغې ته تللي دي چې جیب ګوري 1500 روپۍ تې ویستې. دا به د انګریز په قانون دا غله ورکې د ملک نه، دا به د جناب محمد رسول الله په قانون ورکې. سو پورې لاس پرې کول د غل نه شروع شوي نی،
او تاسو د کورونو خزي او لونه په امن کې ولید نو راشي ایمان دا ګیره کړه سو پورې نظام محمدي نه دی راغلی په دې ملک او دا ملک تاسو د سړی ځامن کړه په دې مخ والله کنه خزي ټیک کړي او نه سړی ټیک خزي وګورئ کړه یو ستن به په قصخانه جلسه کې والے وا ټول ملک چونکیږي لګیا خزي وی الا وی به پر دغه وش بیا ادبی وشو د خزي بیا ادبی زبردر ته خام خو کا وخت راغی بیا ادبی وشو تاسو به دا ټیک تاسو ټیکول شي تاسو به لوی لوی ګیرو والا وګوره دي توار په ورځ د پبو میا صاحب زیارت درې دیرش لېشتې ګیره به نیولې او خزه به ځان لا زیارت تراوه څه چل دی شیخ سے خزه خپو کې می بعد تاسو به ټیک دا به ډنډه ټیک دا ډنډه دا به ټیک دا ټیکیږي نه او نه د علاج ګوره دا یاد لري دا مونږه سیاسيان چې جمهوریت ته الیکشن دی پلانې دی الیکشنو کې هم دغه خردي کته به بدلی شي په بل روپ کې براش علاج انقلاب دی او داسې انقلاب چې د سرونو ډېری پراتی په دې او دینه بغیر تاسو ټیک زما په دې مخ نو عرض مې داو چې چاته جیب والو را روان دي سړی تراغه وي چې جی زه خو چې منډي تلاړم ان شاء الله خر مې اغستو ان شاء الله چې جیب ته مې وکته ان شاء الله پیسې را سره ان شاء الله نه هغه بچي اوس په ان شاء الله کار نه کیږي منډي ته چتلې ما درته وي چې ان شاء الله وایا تا ته پښپېتو روپو باندې ناز او غاوره وي خدای نو عرض مې داو چې ان شاء الله په عرش کې وای ها د ګناه په کار کې به ان شاء الله سنما لذي ان شاء الله زمبا نه زکه ال ترزا د خدای نه د متماشې لذي ان شاء الله زب ال تبنوي زکه ال ترزا د خدای نه رضا د خدای په هغه شي کې طلبه چې کوم شی شرن جایز نو پلار ته زوی وای چې تبه څکه ورته وي ستجدوني ان شاء الله من الصابرين اے پلارا کدا الله رضا وشینو زرده چې ما بد خپل چړې لاندې صبر کوونکې ګوري تب ما لاله او زب صبر مور ته رااله بیبي هاجره ورته ستا خدای ستا د زوی قرباني غوښته بیبي هاجره ورته وایي چې اے ابراهیم زرکوا تاخیر نشي چرته خدای بدرنه ناراض موره زوی راونیو پاکه جامې ور واغسته سره ولا غړکو سترګې ولا تورې کړې پړې او چاړې پلار ل پلاس کې ور کړو روانه کو مذبح پلار زوی پلار ته په وخت کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاګه به عمل کړي رومبنه خبره خدا ده چې ما لالینو زما لاسونو خپې به کلک کلک وتړي اسنه چې د ساوتو په وخت کې زما په لته چرتاونه لګي او بے ادبی به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي دویمه خبره ده چې خپل سترګې به وتړي اسنه چې د لالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به ډېړو نشي نو خدای به درنه ناراض شي درېمه خبره ده چې زما د مرګ نه رستو زما مور ته نه وې چې اسماعیل چې ما لالولو نو داسې لټه تکولې او لاسونه وهل او خرړې ده ځکه چې خزي نازک طبيعت مخلوق ده اسنه چې او جاړي او چرته خدای ته ناراض نشي سلورمه ده چې دا زما کمیس چې ده دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي چې اسماعیل وې چې ترڅو ژوندای نو زما په دې کمیس زما تسلی کوا اوس یو خدای پويږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده یو خدای پويږي چې زوی پلار ته دا خبره څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علی السلام پړت سته اوس په دې یو خدای پوي ده او د دې د زور اندازا ما او تا ته نه لګي دا به ابراهیم علی السلام ته یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پتا وا چالالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې رااله رستونه ورپسې کته تا زور باغی ته پتا وا مونږ ته پتا نه منا ته چرور رسید قران کریم وای فلما اسلما
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا اسلام وی غاڑ اخول گردن نہادی فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور کلا چپلار او زوی دواړه د خدای حکم تا گردن نہاد ادھر داس اسلما دامن وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ او دے سٹنا او د دواړو خپونه زوی رونی و لکه د ساروی غوندې راواچو قرآن کریم فرمائی فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پدې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او پدې ځای ورته خپکه خو پدې مرای ورته چاړه کې او سترګې تړلې چې چاړه په کې خو आवाज کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مرای نه غوسي بیا وي بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته یا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم اوس دې ته اندازه وکړي چې چاړه د زوی په مرای کې او راکاږي او غسینت دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کش کې او مرای غسه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غسیږم نه اوړه کې دی هغه شفقت ا د بچی درد هم پړ کی توبه استغفار د خدای لاکھ لاکھ شکر وباسي چې دا امتحان خدای ختم کړی دی کدا امتحان وسم باقی وې چې تاسو الک زوی حلال تاسو هغه ور نکه خدای پر استه کړي زوی دي چې سور کافر قسم په خدای کې راو پر ځای او په مارای ورته چاړ کی او بیا د اسماعیل باندې بچي د سترګو رب کې جبريل ته حکم کیږي ورشا ګډوره راواله او د خپو کې سملا او اسماعیل درنا حلال د جنت نه ګډوره راغی خپو کې واچولې شو دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوخي بیا چاو پړې کنه دا یاد لري بیا پاتې نشي دا چې مړې باندې چاړه راخ کا مړې غوسه شو خرړار شو د ابراهيم عليه السلام شپاړه سنې یقین راغې اسماعیل می حلال خپای چا تکړه او سترګې پرانیسته چې ورته خو ګورم لګ او چې دا سي ورته وکړه چې ګوري ګډوره اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل عليه السلام ولاړ دی چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچولې شو بیا په ورټوپ کول چې بیا ورټوپ کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړ وناديناه ان يا ابراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چا ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب رشتینه که غوسکے گا ما او ما خپکے گا سچ در تا خوب کی ویلی شویو آدھی پورا کر ابراہیم علیہ السلام رسوف چه واقع دا پا امتحانو ابتلاوا خدای پا کی کامیاب کر تاسو خیال را عزیزانو عرض داو دا بنیادی شی ده د قربانه دغه بیا معمول را روان ده د جناب رسول الله صلی الله علیه معمول را روان دغه ګډوره چې دې ځکه حلال شه علما وایي چې د دې ګډوري د غوخه درې حالت یا خدا چې دا ګډوره جبريل راوسته د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په اوشنو دا ګډوره واپس بیا جنت تلاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منس کې مناظره شوه وا او د حابیل ګډو الله چت کړو جنت ته په جنت کې پالل کېده د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت یو روایت ده یو دا دی چې د دې ګډوري غوخه ابراهیم علیه السلام مکه ته راوړې
او دای وچکړي او ډیر وخت پورې بیا بیبي هاجره او دی سره خوړې ځکه چې د دې ګډوري خکر کافی زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې زوړد یو دار وای یو دادې چې په دې لار یو قافله تلا د بدوانو دا غوخه هغه قافله والا خوړلې علما وایي چې ترجیح زیاته دې خبره ته ده چې دا غوخه و چې شي یو ټکی و د لوی اخترنا سیوا دا درې ورځې چې دي دیتا ایام تشریق وایي څه ورته وایي تشریق په عربي کې غوخه وچولو ته وایي غوخه وچولو ته تشریق وایي نو دې درې ورځو ته تشریق ځکه وایي چې پړومبای ورځې د لوی اختر کمه غوخه وشي نو په دې وروستو درې ورځو کې به عربو بیا وچولې او ثابت کال به بیا خوړې نو ځکه دې درې ورځو ته ایام تشریق وایي نو دا غوخه وچې شوي وي او بیا کافی مو دې پورې تاسو خیال راوړئ قربانی ابتدا د آدم علیہ السلام د زامنو نشوي او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیہ السلام کړ اهم امتحان بیا الله پاک په ابراهیم علیہ السلام کړ هغه امتحان د ابراهیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان چې ابراهیم علیہ السلام ته ما په خوب کې وې چې قربانی وکا او قربانی داسې وکا چې دا زوی دی حلال کا د چې سار را پاسې ده زوی را وغوښتو او زوی ته وی چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې ده او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولیده چې زه تا حلالوم اوس فنظر ماذا ترى بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی څه ځای ته د دماغ رسی فکر وکړه او زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې نه به فکر کې چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبوله ده زوی ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوه دی فورا هغه کار وکړه دا اوس عین د لوی اختر ورځ دا او د سبا ټایم بچیا ما ته خو امر دا شوی چې دا زوی دی حلال کا نو ته به څه کې زه به تا حلالومه ته به څه کې زه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ستجدنی زرد چې بیا به مو مال را پلارا ان شاء الله من الصابرین کله خدای رضا وشي نو ستاد چړې لاندې به صبر کوم تب مال आले او زب صبر کوم زب پلار خو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د سوال دی جواباتو ته وګوره